هر ولایت ځان سره مڼې لري، خو د پغمان مڼې بیا جلا خوند لري. نن راغلی یو د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ خوجه مسافر کلي ته. تاسو مڼې رسېدلي نو دې وخت چاته نه ګورئ. د دې نه وروسته دلته کې واورې لوېږي، یخ وي، دا بیا یخ هم خرابوي باغ کې. څومره وخت مزدوري دی دلته بیا چې کوې؟ څو میاشتې دلته چې تر څو مڼې وي موږ هم یو. اوازه نه وه، لارې بندې ډېره راورېدلې وه. اوس دا لارې خوشې دي، دې ملکو ته ماشاءالله اوس ریټ یې ښه سوی ده، بس تجار هم ګټه ده، زمیندار ته هم یو څه کېږي. کدام نوسیب و خوش دارن شما؟ کدام نوش صادر میکنید؟ همه سیب مالنگه و سیب بیروتیره اون و خوش داره. بازاریابی ما رو سر زمین است که زیاد امیر صادر میکنه. د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې هر موسم له ځان سره میوه لري. موسم خزاني دی او د مڼو موسم دی. هر ولایت ځان سره مڼې لري، خو د پغمان مڼې بیا جلا خوند لري. نن راغلی یو د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ خوجه مسافر کلي ته. دلته د مڼو له باغ څخه یو په زړه پورې خپرونه لرو. د مڼو له تجارانو او د دې ځای له بزګرانو سره به خبرې ولرو. خپرونه را سره تر پایه وګورئ، ډېره په زړه پورې خپرونه ده، را سره پاتې شئ. د باغ یو بل مالک هم را سره دی، دی هم باغ لري. واړه دوی سره به هم خبرې ولرو. ستړی مه شئ. السلام علیکم. جوړې صحت دې ښه ده؟ خیر بخیر خیرت ده. نوم مبارک دې چی دی؟ زما نوم یار محمد نوم مبارک. یار محمد خان، تاسو مڼې رسېدلي نو دې وخت چاته نه ګورئ. ټول عالم خو خاورې دی اوسې تاسو خو زموږ افتخار اوسئ چې هېواد ته دغسې مڼې تولیدوئ. دا ووایه چې څومره باغ دی تا؟ دغه انشاءالله د مونږ 2.5 څه کم 3 جریبه به وي، 3.5 نهاله پکې 3.5 نهاله. 3.5 نهاله دا څومره وخت شو دی باغ چې دا رسېدلی دی؟ یعنې دې به تقریبا داسې ورته ویلی شم چې 15 کاله به یې وتلي. 15 کاله یې باغ خوړلی نه خو ده. نو اول داسې وي چې نهال لکه چې مونږ ایښې ده له هغې مې درته شروع ویلي که نه، نو 15 کاله خو دا په اصل کې نه وي. بیا 15 کاله پس هغه بیا نښه راوړي، بیا هغې نه پسې کرا خدمت یې کوو. نو کال کې چې څه خدمت کوي هغه بیا خپل تولیدات زیاتوي. تولید ډېروي. دلته روانې اوبه لرئ که همدغه د ځمکې نه؟ روانې اوبه خو صاحب ستا د اول د عمل نه که نه، چې کله دا واورې اوبه سي
نو داسې وښیه چې حمل میاشتو او ثور جوزا پورې بیا بال هغې نه څه نو بیا دا هډونه دي چارحد ده او چا بور وهلی ده باغ کې نو هغې نه استفاده کوي هرهټونه اوس هم شته دلته ها شته صاحب د مونږ باغ پاس سر کې شته ده د ځمکې سطحې اوبه به پخوا نه ډېرې کمې شوي لاندې ډېرې کمې شوي صاحب ډېرې او بس دا هرها چې څوک لري هغه څوک له شیشو نه استفاده کوي او څوک هغه ماشینونه دي درې انچه اوبه ورکوي له تیلو نه استفاده کوي ته دا خپل باغ باندې ټول څومره مصرف کوې چې دا میوه یعنې اوس خو زه دا درته ویلی شم چې دغه ټول باغ باندې که نه تقریبا چې مونږ پارو دا خدمت یې که نه اوس سنجو نو 40,000 نه بره وي ټول باغ دغه ټول دغه 2.5 جریبه باغ او بېرته چې دې ورکړی ده په څو دې ورکړی ده که اصلي نرخ چاته نه وایې نه وایي ولې نه وایي داسې خبره ده نو اصلي نرخ زمونږ دا ده چې یعنې غالبا څه کال به 2.5 لکه روپۍ دا باغ د مونږ تللی لکه دغه د 5 ورونو باغ ده یعنې هغه دواګانې ټول مصارف دې ترې منفي کړي دي لکه 40 یعنې داسې 50 پورې دا مصارف لري نو بیا تاسو هم داسې تجارانو ته ورکوئ که کابل ته یې لېږئ نور ولایتو ته موږ خو داسې چې که هغه وخت کې چې دا مڼه ورسېږي زمونږ کابل داسې ده چې صاحب دغه مڼه په 50 روپۍ په 60 روپۍ بس باغ کې هلته یې اخلي هغې کې څه د کمیشنکار کمیشن سي څه مطلب دا ده چې دا موږ دغه دولت په پاکټ 2 روپۍ اخلي سسریواني اخلي یعنې هغه داسې و چې 60 روپۍ هلته 50 پاتې شوي 50 نه پاتې لکه هغه موږ ته هېڅ یعنې ډکولي وای پاکټ یې وای هر څه خو ډېر کم شی هغه کېږي که نه نو موږ بعضې داسې بس یو جایزه باغ ورکړو بعضې داسې اخر ته توی شي لکه دا چې ډېرۍ ده که نه باد و باران یې توی کړي بیخي خاورې دي سي دا لکه دا یو سړی جای ولري خو سردخانه ولري یا یو سړی تاکه ولري دا مڼه په جای کې هغه بس یو میاشتې وساتي هغه لپاره بیا ښې وي لکه موږ چې جای ونه لرو بس د هغه لپاره بس دغه باغ فرض کړه لکه داسې وخت کې 15 لکه 4 لکه نغدې داسې بس یا 2 لکه یا 1.5 لکه مجبوري ورځ هغه خرڅ کړي یعنې ستاسو مشکل دا دی چې سردخانې نشته دي دا میوه نشي نشو ساتلی او بس حفاظت هم نشو کولی د دې نه وروسته دلته کې واورې لویږي یخ وي دا بیا یخ هم خرابوي باغ کې نو دا مشکل په دغه برخه کې تاسو زراعت یا حکومت نور موسساتو نه څه غوښتنې نه دي کړي یاره کړي به یې کېدای شي دا مشرانو دلته کړي وي خو موږ خلکو سره دلته لکه نو زراعت والا چې شی کړي دي او نه موسساتو موږ سره شی کړي تاسو چې دا خرڅوئ نو دا بیرون ته خارج ته ځي او امکان لري خو تجار یې ویسي تجار یې ویسي او موږ خپله یې نسو وړلی خپله څو قسمه مڼه پېژنې او تا باغ کې دلته زموږ په باغ کې 3 جنسه مڼه ده لکه موږ یو قسم مولنګ ورته وایي یو بیروتۍ ورته وایي او یو قسم سپینه مڼه ده د دې خوند کې څه فرق دی درې واړه خوند کې بس مطلب دا ده چې فرق به انشاءالله دونه پکې نه وي خو هغه جنس کې سپینه ده یو جنس کې یا بیروتۍ ده مقصد هغه جنس یې ده که نه نو شیریني خوږوالی به په ټولو کې کلهمه وي او یو جنس دغه توره مڼه مولنګ ورته وایي دا ده خو دغه تجار دغه جنسونه ښه خوښوي مطلب دغه حساب دا د باغداري کارشناسان داسې وایي چې باغونه یو کال میوه کمه کوي یو کال زیاته کوي دا حقیقت دی نو کېدای شي حقیقت وي که نه دا خبره داسې ده چې یو کال لږ زره دا پسرلی یخ یې وهي لږ یخ وسي مطلب دا ده چې په باران سي دا غرونو باندې واورې مورې وغورځي که نه ګلۍ غوندې سي جالب پرې راسي زیاتي دا ګل کې هغې ته دا ملک والا خلک خاص ګل وایي دا ګل یې هغه سي یخ یې وهي تویي کړي حاصل یې خرابه سي نو بعضې کال داسې چې موسم د پسرلي پې ښه راسي هغه ګل یې ښه سي حاصل ونې ډېر فوقالعاده ډکې سي ښه حساب دا ماشاءالله ډېر ښایسته مڼې دي دا که چېرته دلته حکومت یا کوم شخصي سکتور یو د جوسو یو کارخانه یو شی جوړ کړي نو دا مڼې خو به ډېر په قیمت تاسو نه واخلي دا ښه کار به ونه شي دا خو بهتره خبره دا خو د وطن خدمت ده صاحب چې وي کې یو څوک دونه وسي چې مثلا دا موږ مال داسې په جای سي او دونه دا به داسې وخت راځي چې دغه به 1 کیلو په 300 خرڅېږي په 200 به خرڅېږي یعنې وخت سره هغه ټیم سره که نه نو اوس دا وګوره لږه دا مڼې زموږ په
اوس یې وړي په 80 روپۍ ورکوي. دا یو پلاستیک دا یو پلاستیک یو منکله ده. نو دې بس څه هدایت لکه دومره دې باغ ته وګوره، هو ورسره پورې دا ونې ماشاءالله وګوره، داسې دا ډکوالی وګوره. دا بس باید دغه باغ په دا 2.5 جریبه دا 300 نهاله باید دا په 10 لکه روپۍ سوی. بالکل دا اوس په 2 لکه هغه تکلیف یې وګوره، بیل وهل یې وګوره. مطلب دا ده چې پارو یې وګوره، پسرلی دې ته 2 قسمه کوټیاین ورکول کېږي، پارو ورکول کېږي او بس مقصد بیل وهل کېږي. د هغه زحمت او تکلیف 40-50 چې ته پرې خرچه وکړې نو هغه 1.5 لک روپۍ لکه 15 فامیله ته چې پاتې شي هغه به څه شی وي. بالکل. دا لیدونکي خارج کې د اکثره زموږ لیدونکي دي، دوی ته ستا پیغام څه دی چې په دغه برخه کې سرمایه ګزاري وکړي او د جوسو یو کارخونه جوړه کړي چې دلته هم تاسو د میوې ارزش پیدا کړي او هم هېوادوالو ته صحي جوسونه وړاندې شي؟ دغه خو صاحب زموږ دغه پیغام ده چې دغه ولس ورسره ښه کېږي. موږ وایو چې یاره که داسې موږ سره دوی همکاري وکړي او دومره د موږ ماز ضایع نه شي، لکه داسې خاورې نه شي، زاده نه شي، زخمي نه شي، په خپل انداز وشکېږي، بس یو څه قیمت باید پیدا کړي. نو بیرته به دا خپل د موږ ولس او د عوام هم سره ښه شي، د هغوی به هم روزګار ورسره ښه شي او موږ هم خوشحاله وي، هغه هم خوشحاله وي. بس خدای دې هغه ورځ راولي چې تجاران په خپل هېواد کې سرمایه ګزاري وکړي، ستاسو دغه زحمتونه چې باسئ دا مفت یا په کمو پیسو لاړ نه شي او دا واقعا د ډېر ارزش وړ خبره ده چې داسې مېوې تاسو دغه 300 نهاله دا اوس ښه رسېدلي مڼه دي، لکه دا تقریبا کم از کم 2.5 منه یا 600 منه مڼه کوي. نو دا تقریبا 10-15 خروار نه بره سو. نو دوی نه ته اندازه کړو دا 2 لکه روپۍ یا 1.5 لک روپۍ دې ته څه شی دي. کور ودان بس په همدې هیله چې خدای وکړي چې وخت ستاسو دغه میوه‌جاتو ته ښه بازارموندنه وشي چې هم داخل هم بیرون ته صادر شي. ډېره مننه. مهرباني. السلام علیکم. لیدونکو تاسو وینئ چې دلته د مڼو ډیری دی، چا خبره کوټه د مڼو ده، ذخیره یې دی. دلته کاریګر ناست دي، کار کوي، دوی سره به خبرې ولرو. دواړه ستړی مه شئ. ښه یم ماما، جوړې په خیر. څنګه یې جوړې صاحب دې ښه ده؟ نوم مبارک دې چی ده؟ مسعود الله. مسعود الله خانه. نو څومره وخت شو چې دلته کار کوې دا د مڼو؟ دا خو پلار مې هره ورځ ده دلته ده. تو پلار دې یو ځای یاستئ؟ ګوند ما او هغه یو ځای دلته راځو. ښه، دا د مڼو موسم دلته کله رسیږي؟ دلته همدا وخت دی نو. دا یې وخت ده؟ هو د مڼو همدا. څومره وخت مزدوري دی دلته بیا چې کوې؟ څو میاشتې وي؟ دلته چې تر څو مڼې وي موږ هم یو، نه وي ختم وي بیا موږ نه یو. نو دا وایي چې دا پلاستیک څه رقمه چې خرابې لندې کې او ښې له پاسه کې څه چل کې اوسه؟ نه دلته خو په قاعده اچوو. هو په قاعده کې د څه دي؟ دا دغه بغلو کې وهو، صحیح ده؟ دا لږ لږ واړه وي بیا منځ کې وهو. خرابې خو منځ کې نه اچوو؟ نه خرابې نه اچوو. ګوره موږ چې کور ته موږ چې کور ته مڼې وړو شاوخوا یې ښې بیا منځ کې خراب وي، بیا داسې زړه م ښېرا کوي. تا ته د چا ښېرا ونه لګېږي در باندې؟ نه موږ هلته اچوو خرابې. کور دې ودان؟ نه خرابې نه اچوو دې کې. نو څو بجې راځې کار ته او څو بجې؟ دلته 6 بجې راځو تر 4 بجې. 6 نه 4 کار کوي. او دې پلاستیک کې څومره مڼې زیږي؟ دلته 1 من. 1 من؟ نو دا تاسو تلې که دی؟ تا لاس ته راځو ده؟ نه تلو ده خو. تلو؟ دقیق 1 من وځي؟ 1 من دقیق وځي بیا مارکېټ ته وځي. ماشاءالله. نو څه 6 نه 4 چې ته راځې څو پلاستیکه ډکوې؟ 1.5 سل، 1.70. یوازې ته؟ نه دواړه. ښه دواړه؟ دا کوو. ماشاءالله. نو دا بیا ستا اجوره څه رقم ده؟ څو روپۍ درکوي؟ پاکټ په 15 روپۍ دی. پاکټ 15 روپۍ ده؟ هر څومره چې ډک دی که وې حسابوي هر څو روپۍ چې پیسې شي.
هغه نه درکوي. نو تا سره خو د پلار هم کار کوي، کله در باندې امر په ټکټ شي خو نه کوي؟ نه نه انډیوالي دلته نو؟ هو انډیوالي ده. نو خپل کار نه خوشحاله یې؟ هو ولې نه. او مالک څنګه ده در سره؟ ډوډۍ دا شیان خپل دي که دوی درکوي؟ نه دوی راکوي. خپل کار نه خوشحاله یې؟ خوشحاله یم شکر الحمدلله. زه کامیاب اوسې، ژوندی اوسې. خیر اوسې. سلام علیکم. وعلیکم خیر وروره، ښه ده، په خیره ولیدې؟ جوړې؟ الحمدلله ښې. ژوندی اوسې، مننه. نام خدا فصل خو رسېدلی دی، نو په خلاصېدو ده که اوس؟ اوس په خلاصېدو د اخري موسم دی. نوم مبارک چی دی؟ نوم مې د لاغا وریاخیل ده. ښه هم د لغمان اوسېدونکی، همدلته ښه ډېره ښه ده، مننه. دا راته ووایه د لاغا خانه چې دا مڼې اول دا نیالګي تاسو کوم ځای نه راوړئ؟ څنګه یې کرئ؟ مڼې خو هر ځای کې دي، خو د پغمان مڼې خو بیا نوم لري. دا څه کمال پې تاسو کوئ چې اول دا کرئ؟ دا خو وروره د دې دا نیالګی هر ځای کې کېښوده د میدان کې بیا ډېر کې دا لښتي خسکي بیا دې پیوند اخلي، دې کې هغه کوي، بیا دا پیوند بیا بېدانه را جوړېږي. یعنې دا ټولې پیوندي ونې دي؟ هو دا پیوندي ونې. دا دواګانې دا کومک تاسو سره موسا دولت شي کوي که خپله شخصي؟ یاره دلته خو تر اوسه څوک نه دي راغلي، خو دا کمپنۍ کې اخلو او دا زراعت والا دلته نه دي راغلي. څه دروغ درته وي او نه راغلي دي. کوم وخت کې که راغلي نو واده یې کړی او چې نه دي راکړي. نو د بازار څنګه دی؟ تاسو چې کله دا خرڅوئ منکي خرڅوئ که چې د باغ نسي خرڅوئ؟ دا نو که ښه ریټ پرې راشي بس تجاران راځي داسې ونې باغ اخلي، او که بیا هغه نه وي بیا اشکوو یې لږ یې په جای کوو، بیا هغې نه بعد خرڅېږي ښه ریټ کې. او ډېره خوږه مڼه دی پغمان، ښې اوبه ښې هغه ښې مثلا. نو پغمان خو هوا نوم لري، هوا یې ماشاءالله ښه میوه بې مطلي نوم لري. نو د فروش ته وویلې چې دا د باغ په شکل د خرڅو اکثره تجاران یې، نو دا چېرته همدلته افغانستان کې که دا نورو دلته خو د افغانستان خلک غریب دي چې بیرون لاړ شي قیمت یې ښیي. څه ورځې مخکې څه اوازه نه وه، لارې بندې ډېره راورېدلې وه. اوس دا لارې خوشې دي دې ملکو ته ماشاءالله، اوس ریټ یې ښه سوی ده او بس تجار هم ګټه ده او زمیندار ته مې یو څه کېږي. مڼې ګټه تا خپل ژوند تجربه کړې، څنګه ګټه لري نه لري؟ ښه ده نو بس هغه ګزاره حال خپله هغه راوځي پکې. صحت ته دې ګټه کوي نه کوي؟ ته پې پوهېږې؟ صحت کې خو ماشاءالله مڼه خو هر څه لري پوه شوې. مڼه خو چې څنګه سړی خوري هماغسې به سور سپین وي. ډاکټر ته چې وایي مڼې خوره. ولا ډاکټران وایي کله چې تاسو سهار کې یوه مڼه وخورئ نو عمر کې به تاسو مریض نه شئ. نه مڼه ښه ده، مڼه پیداناکه ده او مڼه ښه شی د وطن میوه ده، نو په ټولو باندې فرض ده چې دې نه استفاده وکړي. په هوټلونو کې نور مراسمو کې هم د خپل وطن میوه نه خپله میوه ښه ده. انشاءالله چې خپله میوه په هوټلو کې هغه کې دې نه نوره ښه میوه چېرته نه د پاکستان ده او نه د همدا افغانستان میوه. دا باغ څو جریبه ده؟ یاره دا خو داسې وایي چې 3 جریبه د ترونو ده، او 3 داسې دا د تره زامنو د هر چا تقسیم د مخکې د یو پلار اوس 5 شپږ هغه تقسیم شوي. نو څه پلان لري چې دا باغ به د لوی که همداسې به پاتې که ګټه دې کړي خو حتمي به یې لوی نو؟ یاره چې ګټه انشاءالله و چې جای بس خو دا ځنډ کې رسېږي او بس همدا چې کوم یوه وچېږي. دا په څو کلنۍ کې میوه کوي؟ دا په 5 کلنۍ کې نه ښه راوړي، هغې نه بعد زیاتې کال په کال خپل ثمرې ته ځان زیاتوي. خو بس نو موږ افغانان عجله لرو چې انتظار وکړو دغسې نه نو خو دا ډکې ماشاءالله ښې دي. سږ کال یې وګوره دا ښې مڼې دي. زه خدای دې پکې برکت واچوي. خدای دې پکې ستاسو ته ښه یو خیر وسي تا سره. مننه. خیر وسي. د مڼو د
کاروبار یو تجار هم را سره دی، غواړو له سره هم خبرې ولرو. سړی مشه ورور خیر اوسې، صحت دې ښه ده؟ جوړې شکر نرمیږي؟ بله یا بگو دیگه هر چیزی میگی مقصد چیزی جور هستی؟ شکر صحت خوب است؟ فضل خداست. برکت باشه سر کاروبار جلد. سلامت تشکر خیلی بینم. اسم مبارک کن؟ محمد فرید. محمد فرید. محمد فرید دیگه این باغ خریدی یعنی تو سیر خریدی یا همه دی باغ خریدی؟ نه ما دمیم هر منطقه که میریم باز باغکی میخریم. خب باغا را قیمت میکنن 2 لک 3 لک 4 لک قدر تا 10 لک و 15 لک باغ میخریم. این محاسبهش چه رقم میکنی که باغ برات فایده میکنه؟ بازی یک درخت فرض مثال 10 سیر داره، یکی 5 سیر داره، یکی 6 سیر 7 سیر. بازی هم متوسط گرفته میشه، ضرب و جمع میشه، بازی رو میسنجی باز میخریم. یک درخت میکنی یا تو از ذهن خود محاسبه؟ نه از ذهن خود میسنجی. ماشاءالله ذهن قوی داری. سلامت باشی. خب این باغ که خریدین ایره علی ما میبینم که پکینگش هم شروع است. ایره سیرکی با بازار عرضه میکنین یعنی تو به خارج روان میکنین داخل؟ اینجا کس تک که ما باغا رو میخریم باز ثبت میشه ای میاری بازی در بازارهای خارج باز میبریم. این میاره ثبت چی است؟ یک میاره خوب که داشته باشه که خارج میرم از اون خوش میکنه. بازی کس تک خورد از این انداخته نمیشه، این سرد میشه، ابو سه به خوبش با صادر میشه خارج. کدام مملکت ها میره؟ این تاشکند میره، هندوستان میره، پاکستان میره، دمی 3 کشور فعلا میره. اینجا کدام نوع سیب و خوش دارن شما؟ کدام نوعش صادر میکنید؟ همین سیب و مالنگه و سیب بیروتی را اون و خوش داره. بازاریابی ما رو سر زمین است که زیاد امیر صادر میکنه. چند وقت پیش تجاران شکایت داشتن که راه بند است از پاکستان، حالی چطور است راه آزاد شده؟ حالا فضل خدا راه آزاد است و تیلرای ما میره. وقتی راه بند بود شما پکین کرده بودین چیز تاوان خونه کردین؟ در اون زمان بود انگور بود و دمو یک ذره خساره تجارات دید. چقدر کارگر هم رایت مصروف از اینجا؟ در اینجا که از همین مزدورایی که میچینه و همین کسایی که ثبت میکنه امروی ما تقریبا 40-45 نفر تعدادشون میرسه. قسمی که شما باغا را خریداری میکنین اکثر کاربار شما همراه دهقین و مردم هستند. چی مشکلات عمده مردم دارن که همراهش سر روان هستند؟ این هم اقتصاد از این باغداران که هست از یک ضعیف هستند و دولت هم باید همراهشان همکار باشن و خاطر از این که این چیز است در سال که نو میشه نودبری کار داره. بعد از نودبری این با کود کیمیاوی و بمبا و این طرح ضرورت داره و پایین از این زمین برای بیل زدن باید یه چیز بیل زده شوه جور شوه و همراه از این باید دولت هم همکار باشه در حساب باغشان کمک کنه دیگه. اگر سردخانه باشه اینیاش در سردخانه میتونه برای 10 ماه 11 ماه 8 ماه 9 ماه مقامت داشته باشه. پس مملکت خودمون سرزمین سیب میچله. خوږو لیدونکو دا وه د مڼو خپرونه چې موږ د پغمان په ولسوالۍ کې تاسو ته چمتو کړې وه. تر هغې چې بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی رب سپارم. هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.